अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه یې مرګرو خی برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې. نو ان شاء الله مرګرو پر نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دروخم چې څنګه کولی شو فیسبوک ویډیو په صحیح طریقه سره اپلوډ کړو. صحیح شو مرګرو زه تاسو ته دروخم چې څنګه کولی شو فیسبوک ویډیو په صحیح طریقه باندې اپلوډ کړو. نو مرګرو د فیسبوک ته ویډیو د اپلوډ کول لپاره چې تاسو لپاره کم ضروري شي دی نو هغه تاسو ته پکار په پلی سٹور باندې. صحیح شو مرګرو لکه څنګه چې یوټیوب لپاره وایټ سټوډیو پکاري نو داسې به تاسو ته فیسبوک لپاره کریټر سټوډیو پکاري. نو تاسو به پلی سٹور ته سمپلی لاړ شئ. صحیح مرګرو تاسو په پلی سٹور کې ولیکئ ایف بی سټوډیو. صحیح شو مرګرو ایف بی کریټر سټوډیو. نو دلته اوس لیکم ایف بی کریټر سټوډیو دا تاسو لیدای شئ. دا لیکل دا تاسو لیدای شئ مرګرو دا تاسو انسټال کړئ. صحیح شو مرګرو ما انسټال کړل دا تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ. زه تاسو ته اوس دروخم چې په صحیح طریقه باندې د یوټیوب نه ویډیو اپلوډ کړو. صحیح شو مرګرو. نو مرګرو ویډیو سٹارټ کوو. خو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو نه یو درخواست چې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ. صحیح شو مرګرو تاسو موږ چینل څنګه سبسکرایب کړو په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو او ویډیو پورا وګورئ ځکه چې تاسو ویډیو پورا ونه ګورئ بیا پرې تاسو نه پیږئ. نو مرګرو ته موږ چې راکم دغه تاسو انسټال کړئ د پلی سټور نو دا تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ. مرګرو دا تاسو په خپل موبایل کې داسې اوپن کړئ نو لږ انتظار به وکړئ. صحیح شو مرګرو دا به اوس راکولاو شي. مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا زموږ د فیسبوک ہوم پیج دی. صحیح شو مرګرو دا زموږ فیسبوک ہوم پیج دی. دا تاسو لیدای شئ چې اوس په ویډیو څنګه اپلوډ کوو. دا تاسو په پنسل دا نشان تاسو ښکاري تاسو د پنسل پر نشان باندې کلیک وکړئ. مرګرو تاسو پر پنسل پر نشان باندې کلیک کوئ دا تاسو لیدای شئ او تاسو ویډیو اپلوډ کوئ کنه تصویر اپلوډ کوئ یعنی لایف راځي دا تاسو لیدای شئ یا ټیکس یعنی میسج لیکئ. نو مرګرو موږ تاسو صرف د ویډیو طریقه درخم چې څنګه کولی شو ویډیو اپلوډ کړو. صحیح شو مرګرو نو تاسو ور دې ویډیو پر نشان باندې کلیک وکړئ. د ویډیو پر نشان باندې کلیک وکړئ د خپل ګیلري نه ویډیو سلیکټ کړئ. خپل ګیلري تاسو څنګه ویډیو سلیکټ کړئ تاسو نیکسټ په بٹن باندې کلیک وکړئ. مرګرو تاسو څنګه نیکسټ په بٹن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو اول ټایټل ورکړئ. د خپل ویډیو ټایټل ولیکئ. مثال کے طور پر تاسو ویډیو څه قسم تاسو با ټایټل ولیکئ. تاسو تاسو دا لیکم. صحیح شو مرګرو نو مرګرو تاسو څنګه ټایټل ولیکئ تاسو بل ته ډسکرپشن تاسو ښکاری ډسکرپشن باس تاسو بل ته ډسکرپشن ولیکئ. صحیح شو مرګرو دلته تاسو ډسکرپشن ولیکئ. مرګرو تاسو خپل ډسکرپشن برابر کړئ. تاسو مثال کے طور پر خیمه نو مرګرو تاسو څنګه ډسکرپشن ولیکئ دلته اوس پریمن ویډیو باندې د پاسه تامل لګول غواړي ان د پاسه تصویر غواړي لکه هغه تاسو مخکې نه تیار کړئ. صحیح شو مرګرو نو مرګرو اوس بیا تصویر لګوم. صحیح شو مرګرو تاسو پر اډ فوټو باندې کلیک وکړئ. پر اډ فوټو باندې تاسو څنګه کلیک وکړئ مرګرو تاسو پر باندې کلیک وکړئ دا تاسو لیدای شئ اډ تامل دا تاسو لیدای شئ اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. نو تاسو په اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. تاسو په اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ د خپل ګیلري نه یو تصویر راوالئ. صحیح شو مرګرو نو دلته خپل ګیلري نه یو تصویر سره کومه چې کم جوړ کړل. صحیح شو مرګرو نو دا هم دا تاسو کته شي زرا تصویر ما راوستو او دا تامل ما راوستو دلته بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ نو لږ انتظار به وکړئ. مرګرو دا تاسو لیدای شئ زموږ په ویډیو باندې یعنی تامل لفاظ تصویر ولګي. صحیح شو مرګرو یعنی د یوټیوب متعلق مالا ویډیو جوړ کړل ما په ویډیو په دغه باندې تصویر ولګي. صحیح شو مرګرو اوس په تاسو په نیکسټ بٹن باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو نو تاسو څنګه په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو دا ویډیو اپلوډ کوئ او کنه. صحیح شو مرګرو یعنی تاسو دا ویډیو پبلک کوئ یا پبلش کوئ کنه. نو مرګرو دا ویډیو زه پبلش کوم نو چې چرته تاسو دا ویډیو فیسبوک ته اپلوډ کوئ نو تاسو پر پبلش باندې کلیک وکړئ. مرګرو زه دا ویډیو نه اپلوډ کوم ما صرف تاسو ته طریقه درخوا نو په دا طریقه باندې تاسو کولای شئ په فیسبوک ویډیو باندې تامل وغیرہ ور ولګوئ. صحیح شو مرګرو په دا باندې تامل د پاسه را تصویر کولای شئ تاسو په ور ولګوئ. صحیح شو مرګرو که چرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. ویډیو لایک کړئ. ان شاء الله مرګرو بل ویډیو کو ملاویږو د الله فامان. مرګرو که چرته تاسو د یوټیوب متعلق څه سوال یا یوټیوب کورس تاسو نه زده کول غواړئ نو مرګرو موږ ته تاسو په کمنټس کې ویلی شئ څه قسم سوال وي تاسو نو موږ ته ویلی شئ. جزاک الله فامان.